دا د کونړ او ننګرهار ولایتونو ترمنځ دویم لین سړک دی چې د کونړ په ډیورنډ کرښه پرتې ولسوالۍ له ننګرهار ولایت سره نښلوي. دا سړک د تیرو څو کلونو راهیسې د ورښتونو له امله د سختو ویجاړیو سره مخ شوی چې تازه پرې د اساسي ترمیم او جوړونې چارې پیل شوې. د دې په دا مسیر کې ډېرې سنګکاري ده، استحکامي دیوالونه دي، استنادي دیوالونه دي، بیا داغګیري ده، د دې کوم فرش چې د سړک مات دی، د دې ترڅنګ د مابرونو ترمیم دی، نوي مابرونه پکې ډېرې ځایونو کې جوړیږي. نو دغه 50 کیلومټره په طول باندې د دې مکمل ترمیم الحمدلله کار کیږي او ډېر مهم سړک دی. په جوړېدو سره بیا قومونو او ولسونو ته نظام ته ټول ته چې دی ډېره هوساینه رامنځته شي او مشکلات به ورباندې ورحل شي. پر همدې سړک د میشتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي سړکونه د پرمختګ مهمې وسیلې او ملي شتمنۍ دي. دوی زیاتوي خوښ دي چې د دې سړک په بیا جوړونه کار پیل شو. دغه سړک چې کوم شروع شو او روان دی کار ولس ته ډېرې پیدې ورسېدلې، ځکه دغه طریقې زموږ مخکې به ماشومان ښځې موټر ولیده، دونه تلفات پکې وشولو. اوس د دې سړک په جوړېدو سره چې روان دی انشاءالله دلته چې زلزله پراته دي او هغوی ته هم خیر ورسېده، زموږ ولس ته هم خیر ورسېده. مشکل پکې اوس انشاءالله د دې سره ډېر زموږ رفع کېږي. دا کوم کار کوم پروګرام چې شروع شوی دی په دې معنی د زموږ ولس ته او زموږ علاقې ته ډېر لوی سهولت میلاو شو، ځکه په دې علاقه باندې د سړک مرمت ته ډېر زیات ضرورت و. مخکې چې جوړ شوی هغه ټول خراب شوی، ځای په ځای باندې پلچکونه غورځېدلي وو، نور د سړک د سیډوالونه ټول غورځېدلي وو. نو په دې کار باندې به موږ ته ډېر لوی سهولت حاصل شي، لوی اسانتیا به راته حاصله شي. موږ په دې پروژه باندې ډېر خوشحاله یو. تقریبا 80 کسان موږ په دې پروژه کې کار کوو. کونړ کې کارونه نشته، بېروزګاره یو او دا 50 کسان د خپل بچو لپاره نفقه ګټي دې پروژې د خاطره او دې زموږ ډېر خوشحاله یو. زموږ د وطن آبادي ده، آینده کې زموږ د سړک هم پکارېږي او د اوس پکې زموږ د غریبۍ کار هم کېږي. کونړ کې د ټولګټوچارو مسؤلین وایي د دې ولایت د یو شمېر نورو سیمو د سړکونو د اساسي رغونې او ترمیم اراده هم لري چې څه موده وروسته به یې چارې پیل کړي.